हाँ रहीम, हाँ मिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चढ़ते ना खबरें के? हाँ आगा बस जमुन कोर की अखा टिक शुआ बस दरजम खुदे पामान। रहीम जी बेटा, जैसे तरको रज़म और ये 2 घंटों के वापस राज़म। डेरा खदे। सलाम रहीम साहब, ददी जिन्हें नो सबा डाटे पर दफ्तर के न लगी। खुदा खबर चे पदा सलोर लेश्ते कोर के मसलन दार वक्त कैसा मान साहब तदा खबर प्रीता दारा तो वैसे दमा बारक देसे सोचो को मसलन कोरा माता था पीली दी मसलन चे इस पे क्रम बकवा मसलन सलाके प्लानिंग कौन करना अमा सबको ज्यादा रहा है खान आया खाना मसलन आखिर सोचो इस पता है ना लेडी सबको ज्यादा चे आखिर सिश बागा मसलन मामा मसलन अलग चल तकबल कोर्ता नहीं तरिया دا خبرم صحیح دی زه ملته ورځم جی مثلا ځان در سره په خپل ورځم زه چې ځم سر زه په افیس کې ځار شم ما ته بیا په فون ووایې ډېره ښه راځه دغه میډم خو زما تپوس نه کو په تپوسونو په سر دړ شو ته چېرته وې دا شکر دی چې د سر دم دړې راځي دغه څه د سر دم دړ که نه سر د دړ دم او همدغه نشته ده اوسه پورې ستا انتظار کو اوس بار ووته ریبت کې مې یشنا ته جوابونه وړي راوړي د زړه د بچه نه مې رازونه وړي راوړي زما نه بغیر پیوسې وخت به څنګه تېرېږي زه ځم چې لږ شپېلې نه لوګې کړم ویم لږ ځان ته هم لوګې که ما د نظر تعویض لګولي دي زمیرګل صاحب ورلې کې جی زېما سر دې ته هو تاله لګېدلې مثلا چې زمیرګل صاحب چېرته لاړو زما خیال دی سر چې روبینه دلته هم نشته که دلته وی نو کور خو به وکنه مثلا تم ټیک وې یو بله خبره کېدی شي سر اکبر صاحب کره به ته دي او یس راځه چې ځو زه چې السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام راځه کینه مهرباني جی مهرباني نو سیبانو کو تاسو زما د بیماری تاسو راغلی نو زه اوس بالکل ټیک ټاک یم مثلا تاسو بیمار شوی سر خو مونږ ته خو سره اډو مثلا پته نه لګېدل سر خو سر مونږ ته خو ستاسو د بیماری اډو چا ویلي نه دي نه نو زه دونه خاص بیماری نه وګڼم د ټي وي او ریډیو په خبرونو کې خو به ویلي اسې څنګه مو پیښه وکړه هغه روبینه نه ده جی هغه روکه شوې ده جی ډېره لا نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده څنګه نه روکه شوه چل ده سخر صاحب زمیرګل سخر صاحب سخر صاحب الور خو مې دله ورکه کړه څنګه روکه شوه څنګه بس خو مثلا شو دا روکه شوه نو دا زما ډېر ښه زوم دی دې زه د لور لیدو ته کلي له بوتلمه خو هغه د لور لیده مې قسمت کې نه و نو بیا یې واپس راوستمه او اوس یې راته روکه که زمیرګله چې ته هېڅ فکر ونه کې زه پولیس ته اطلاع ورکوم دوی په خپله حل وایي که څنګه ګلزاده ما څه خبره کوله سر تاسو وی چې ته هیڅ فکر مه کوه خدای به خیر کیږي ما دا خبره کوله که دا پولیس جی پولیس له څه تکلیف ورکوي جی زه خو دا یم چې که پیدا شو خو ښه خبره ده جي خو که پیدا نه شو نو چې سر حیات یې خو ټوپی ډېرې دي
ډېره لا نو ضمیرګل صاحب د خطرې ګنټې وغږېدله. ها صاحب نو بیا دا چې روبینې بچي ته ووایه چې د مېلمنو له ښې مزېدارې چای پخې کړي. سره نو ګینې روبینا دلته راغلې ده چې یا الله ستا لاک شکر دی. تاسو خو زما تپوس له رانغلی لور بیا هم لور وي. مور یې زه واده نه کوم پاره م کښېنې مجید ته پکې مه رادنګه ښه هلکه په نمونه غلي چې ته ښه څه ما پسې د کلي د جینکو جبهې په سړي غلي ودرېږه پام اسمې دې لږه سترګې ورکړې وې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کښېنه. مهرباني شکریه. دا بوی نه څه دی؟ دا خو دې ما ته وختي د هغه ووایي چې تاسو ما پسې ډېر زیات وګرځېدئ نو تاسو په صدر شولې نو ما دې سپېلنې لوګې کړې دي. ولې؟ نو اصل کې دې ما وایي چې تاسو څوک د نظره نه کې نظره شوي نه دي. که ستاسو چې د سر درد ښه شوي نو دې تاسو را نظر ماته نه خو صاحب نه دا ډېر تېره دم دي ما سره هېڅ فکر ونه کوئ د تور سترګو د شین سترګو او خاص کر زما د سترګو نظر مات هسې ناست ټکي شهزاده دلسوز دي. مکه شهزاده دلسوز صاحب ته زما ډېر خیال نه ساتي؟ چې ستا خیال نه ساتم نو د چا به ساتم ها؟ ښه دا خبرې پرېږده. دا راته ووایي چې دا خوب کې څه لګیا وې چې واده نه کوم مورې؟ نو بس دا خو د مور د لاسه تنګ شوم دي وایي واده وکړه دي په کلي کې هم پټ ګرځم په ښار کې هم دي پټ ګرځم. ولې؟ نو دې تاسو ته خو پته ده چې زه مرغوبي عالم عطر استعمالومه دي نو چې د کوره بار راوځم که نه دي نو ټولو جینکو ته پته ولګي چې شهزاده روان دي کېناست لاړ به دې تنګ شوم دي په خدای یقینو کې چې هغه ورځې مې ما راپسې راغلې وه زه خو وایم دا خپل ښایست نه دی چې دا انسان پې دي کله ورشي دي تنګ یم دي. بلکل ګزاره خو واده کړی دی که نه؟ نه دي. ښه بیا به هغه تا کړی. نه دي ما دا دي تاسو ته دي چا دروغ ویلي دي اصل کې دي د کلي ټول خلک یې زما مطلب دي جینکې دي که نه دي نو دي دا زما په تمه دي نو چې زه واده وکړم دي نو بیا به ګل ساتلی دي په اوبه کې دي خیر دی نه که نه دا خو ورسره ته زیاتی که که نه شهزاده دلسوز صاحب ته اوس واده وکړه. اوس څه چل کوم؟ روبینې لورې چې ته چېرته لاړې؟ درته مې وویل چې د روبینې نوم په مذاق له دیوالونه او غوږونه لري. پورې پولیس رالو راشنکوب دې ښخ کړې که نه؟ همې د کوټې په برګو کې هلاله. ښه نو ځکه خو ولاړ شم. زما خیال د بستربند ګاډي راپسې راوستي دي ورته وایه کور څوک نشته. یا څوک یې؟ مورې زه یم. دا حسنزاده دی لاله؟ نه حسنزاده نه دی پولیس دی د حسنزاده په آواز کې خبرې کوي خو ما نشي دوکه کولی. یا کور څوک نشته یا دا مې څه وویل؟ ماماجي زه یم ور لرې کا. یا څه چل دی؟ ماماجي زه کې درته مېلمانه ناست دي وایي. په سپینو کپړو کې دي او که په ورده کې دي. که په ورده کې نو ورته وایه چې جرمنیانو ټیلر پسې خیرات کړی دی ماما مې جرمن ته تللی. دا سړی ماماجي د بهر کلي مېلمانه دي. بریت شته؟ نه دي بریتو دي. ښه ګیر چاپېره وګوره څوک خو شته نه؟ نه ماماجي هېڅوک هم نشته. ویم ماماجي خو ویم ماماجي څه قتل خو دې نه دی کړی چې دومره یارېږي. روبینا پاروکه شوې ده که نه وایي؟ ویم خورهیه د ځان حفاظت ښه شی دی بل ته مه وایه چې غلې. خورې ته د چایو بندوبست وکړه
زه میلمانه ګورم چې دا څوک دی راځه لږ مخکې شه رانه امان صاحب سر ما د پاره مغه د جیل بندوبست وکړو کنه جیل مثلا زه پوه نه سر نو د کرای د کور او د جیل مثال خو یو دی نو د کمې کرای کوارټر خو همداسې مسله نه ما مالک مکان سره خبره کړې ده خدای راوستي ده اوس نو اسې سر ما ځان لا د پارټ ټایم جاب بندوبست وکړو هسې ګلزاده څه روزګار دې وکړو باچا یو هوټل کې بیرتوب دی نه دې کې د خندا څه ضرورت و مطلب دا چې کم از کم هغه ترکاري ډوډۍ خو به مې فري شي که نه خواله چې د خلکو نه پاتې شي که نه بس چې دکه دو پیازه خورې که دی لږ زیات به دې ښه شي ولې سر کاټمن چې چلي نه آیډیا زبردست آیډیا مثلا چې په ګنجي سر به ویښته څنګه راخېږي دا سره آیډیا ستاسو خپل ځان دپاره ده نه مثلا دا د رحیم دپاره ده جی سر ما دپاره سر هغه څنګه ګلزاده وایي چې زما ماما د پولیس نه ډېر زیات یېرېږي بالکل دا خبره خو امان صاحب بالکل صحیح کوي نو مثلا ګلزاده او زه د ماما پسې ورځو او دباو به پرې واچو چې روبینه پیدا کړه کني بس مثلا د پولیس راپورټ پر باندې کوو نو بیا سر بیا سر بیا څه روبینه به کوم ځای نه پیدا کړي مثلا د دې په بدل کې مثلا هغه مونږ له بل څه کوي که نه نو سر مونږ له به څه کوي دواړه دې خوا راشي دې خوا راشي دواړه دې خوا راشي دې خوا راشي یا مزه کوه داسې بالکل سر بالکل ټیک ده هغه عمران صاحب تاسو کیمرا او نور اکوپمنټ تیار ساتل د یو څو ورځو کې د یو اډ ریکارډینګ کوو سر زما لږ غونډې کار پاتې ختموم بس بیا ځو ټیک شو Excuse me. څه شی دا دې څه وایي سوځم باچا سړی دی سر چې سی وي زه وسلی شم پلیز Sorry. میڈم بی بی جاسوسی میں اوکے جاسوسی جاسوسي اوکے تاسو لیک په مزه وایي چې نن څه په دیوالونو څه د کورسو میزونه هم چې غوږونه دي ښه کېنه وایه څه جاسوسي دې وکړه زه چې د اوس د دفتر ته راتلم نو په دې خپلو بېګونه اوازونو مې څه غوږونه واورېدل مړه داسې په ګډو وډو سره 3 کسان خپلو کې پس پس کوي پس او دی پس پسی کول نو چې دی ما کتل دی پردی نه یکدم دی شاته شوم د خپل ښې غوږ مې دی رابار کړو خو بس مچان پې کېناستل هېڅ مې ونېرېدل بیا مې د خپلو غوږونو تحقیقات وکړو نو چې پته راته ولګېده نو ګوړه ورپورې نښتې وه بیا مې د ګس غوږ دی وربار کړو بیا دې چې ګس غوږ مې وربار کړو نو ګلزاده امان دي او دغه رحیم دي خپلو کې لګېدي دي چې سلی کوله څه سلی کولم تاسو ته پته شته چې څه سلی کوله همدا وایم که نه څه سلی کولم دې له دې زه در په منډه رالم چې تاسو ته لویم څه یې ویم والله که دې پې پوه شوم چې څه مړه شهزاده دا تا ډېره ښه جاسوسي وکړه دلسوز دي دلسوز ته دلسوز پرېږده ورشه یو 2 کپه چای ورته ووایه نو زما خو دې موډ نشته دي ما دپاره ورته 2 کپه چای ووایه ښه دي تابعدار دي مثلا کلاشنکوف خان زه دې خبرې له راغلی وم چې تا خو زما د امانت مثلا ډېر ښه حفاظت وکړو داسې وایم منیجریا ستا د امانت دپاره خو مې ټوله شپه مورچه کې تېره کړې وه یو پیټی کالټوس مې الوزولي دي
دا وګوره شپېلې اوس هم ګرمه ده او که یقین دې نه راځي نو ورشه وګوره د کلي نه بهر ټول پټي د ګولو نه ډک دي ما خو کې یو ګول هم نه ولیدلی ته څه وکړې لکه شابه برشه د مشرانو خبرو کې را دانګې یو نه امان صاحب د ډزو اوازونه ګورې ما ښار کې م اورېدل خوريه د تا ګپ ښکاري ویم څومره مارغانه لږ شوي په ډزو باندې مثلا زما امانت خو بیا هم دشمن بوت وکړه نه نو منیجریا ده یو او د سلو خو نه کېږي که نه ویم که تا زما جامې لیدلې وي نو ټولې په ګولو سوری سوری وي زه خو مړم خو خدای ساتلی یم نو ماماجي د غیرتي بنده خدای ملګري که نه وی او کنه د غیرتي ماما خوري ځکه خو د هره خبره د کاڼي کرښه ده نه ماماجي اصل د منیجر صاحب په یو سړي باندې شک دی که نه نو دا راته د هغه شرارت ښکاري ویم نوم یې راته واخله په دویمه ورځ به یې مردخانه کې په میز وینې نه کنه مثلا ډز به پرې نه کړې تا لاسې خدای تعالی روبو تبه در کړې ده چا هم راله زړه ډبه نه ده راکړې سړیه نه ماماجي زړه ډبه نه دبدبه یادوي دبدبه ها غوږونو کې مې لا فرق شته که نه نو منیجریا روب او دبدبه چې کومه ده دا د الله ورکړه د دې کې خو څه شک نشته که نه بالکل مثلا او زما مطلب همداري زه دې خبرې لا راغلی یم چې ته پرې هسې دبدړه کوکه مثلا چې ته د رپورټ نه بچې ویم زه راته وښیه خو رپورټ تاڼه کې ونه کې یریږم نه ریکارډ مې خرابېږي مثلا کلاشنکوف خان چې ته زموږ دا کار کوې نو بیا مثلا موږ ته رپورټ ته ضرورت دی ګوره داسې کار شوی دی چې هغه د چا نه په زور جایداد نیولی دی مثلا هغه داسې ځکه وکړو چې ته ورسره سبا څه چیړو نه کې نو دا خبره ده بس تی تماشا کوه نور ستا دوا پکار ده رحیم امان او ګلزاده چېرته لاړو ما ته خو څه نه دي ویلي خو زما خیال دی میډم چې هغوی فیلډ کې دي جی ټیک ده دا یو کمرشل ریکارډ کوو که نه ما کیمرامین سره خو خبر وکړه ته به ټرانسپورټ بندوبست وکړې او نور سټاف به خبر کړې جی میډم رحیم څه بې موډه غوندې نه او میډم د مور بیبي طبیعت یې لږ خراب دی جی نو چېرته ښه غوندې ډاکټر ته وښایه که نه بوتل یې مو میډم خو بس ټسټونه دي او دوایانې دي نو نه که څه پیسو ته د ضرورت وي نو نه جی ډېره مهرباني فی الحال ضرورت نشته او که ضرورت وي نو تاسو ته به یم جی اها رحیم لږ شهزاده خو راولېږه ښه جی تاسو دې زه یاد کړم دي راځه شهزاده کښېنه مهرباني او یو کمرشل دی شوتل دی دي شوتل نه کمرشل ټي وي دپاره د بیوټي کریم اشتهار جوړو کټې شو د بوټو کریم دي بوټو کریم نه بیوټي کریم د ښایست دپاره نو په ما خو چې د الله فضل دی ما ته خو هېڅ ضرورت نشته او باقي انسان دی که چاته ضرورت پیسېږي لګی دي ښه شي دي سړی ورسره ښایسته کېږي بالکل د کمپنۍ والو دا دعوه ده چې دې کریمو لګولو سره خلک ښایسته کېږي زما ورته چا ویلي دي چې کارخانې راپسې وویسته اینې دلسوز صاحب زه خو یم چې دې کمرشل کې ته د ماډل کار وکړه نو ویلي چې تاسو ماډل یم او هغه ماډل نه یادوم زما مطلب دی اداکاري پکې وکړه ښې پیسې به م درله درکړم او نوره خو مړه ته په هره خبره پوهېږې که نه دې زه په هره خبره پوهېږم ځان پرېږده السلام علیکم سر دا سلام دې ما ته وکړو که خپلې بیګم ته نه جي دا خو مې تاسو ته وکړو بیا وعلیکم سلام تاسو کښېنئ زه به تاسو یو بندوبست واشه واشه روبینې بچي کښېنه نو اصل کې خبردار چې ما
ما څه خبره کوله کینه تاسو وایي جي چې ما څه خبره کوله کینه ډېره ډېره ښه تم دلته کېناستو راغلی نه جي اصل کې ما ته امان صاحب د کرایې د کور بندوبست وکړو که نه جي نو زه به اوس د خپلې بیګم صاحب سره هملته اوسېږم جي نو کله روانې اوس جي نو بیا پسه ځه په مخه دې ښه که څنګه روبینې بچې څنګه ستاسو حکم بیا کښېنه ښه نو اصل کې خبره دا ده چې ما څه خبره کوله تاسو دا وې سر چې که ته 2-3 روپو ضرورت درته وي نو بیا ما نه اخیستی شي دا خبره ما کړې ده او جي ما ته هم دا مطلب واغستو جي ځانه ته مطلبونه ماله که نه اوس کو زه تا ته ووایم چې ماله 2-3 روپۍ راکړه نو بیا نه جي ما ته ډېر زیات ضرورت دی جي او بله خبره دا ده چې هغه روبي بیبي ته ووایه چې زما نه دا سابقه قرضه نه کټ کړي دا راته معاف کړي څومره قرضه ده دا خو جي 3000 روپۍ سکاره جل وخت نو روریا کورونه خو معاف کېدی شي خو زرګونه نه خیر زه به ستاسو ډایرکټر ته ستا سفارش وکړم ډېره مهرباني جي اوس جي ما ته اجازت دی ته بغیر د دې نه هم تللی شي ښه روبینې بزه سامان پیک کوه پرون یې راله چې ځو ټیک ده جانان ټول دی پننګ ولاړ یما لیونو واړه خیالونه تا نیولې تاننا د شهزاده لالا واد دی لیونو واړه خیالونه تا نیولې تاننا د کلی جناپي ګلونه دوړوینه لیونو واړه خیالونه تا نیولې تاننا ام پرېږده مورې چې ښه چل زده کړمه نوکري خو مې اسیم په نصیب کې نشته او زه د ماما د برید زار شم لیونو واړه خیالونه تا نیولې هلکه لالا بخیر راغلی خواره مشي دا تا باندې بیا پیریان راغلیو ماماجي په دې کور کې خو د خادې ډنګ ډونګه سیم ختم شو یم پرېږده چې سم دا کسب زده کړمه د کلي په ودونو کې خو به 600 روپۍ دروازې کټم نو خود نو تا نه خواسم نور څه نه جوړېږي ماماجي الله دې 200 کاله عمر درکړي زما دپاره دې میدان کې یو پیر وه هسې خورئیه پیروال خو زمونږ کثافت دی او خدای شته چې زړه مې ماته ډېر کېږي خو خپلو همزولو سره که نه ماماجي توبه وباسه ګناهګارېږي کثافت نه ثقافت ټیلري به م ورته کثافت وي ځکه خو بینډ باجو ته ټوپونه والو او بیا پته درته شته چې د ګاډه چل ورته چاوښودو چاوښودو ماماجي دا ورته دې ځوان وښودو ماماجي هټلر ته جوړېدا پته نه وه چې ماماجي مې د وړوکوالي نه داسې دی ګنین وخت به ټوپونه نه والو ویم یو خو تاسو وروڼو ته د زړه الویل ځان له کار کتلي ویم ماماجي کارونه چېرته دي که کارونه وې نو ما به منګي راډکوله دا مکان ستاسو د خوبونو محل دی دا پخوا ما په ډېره مینه او جدید طرز باندې جوړ کړی و جي بالکل لکه چې څنګه تاسو خدای پاک په جدید طرز جوړ کړي لکه ډېر ښه محل دی جي جی جی دغه بیډروم دی جی جی دا بیډروم په کرایه کې شامل دی دا بیډروم ما په ډېره مینه او په ډېر جدید طرز باندې جوړ کړی دی دا وایي که نه ته بالکل ټیک وی تاسو چې دلته په خوابې خرګوشو نه کېږئ ها جی یس پوه شوم یعنې دا خو واقعي چې ډېر جدید انټیک دی او تھینک یو ورلاندې د مګو بیډروم هم دا چې لږ معمولي غوندې مرمت غواړي جي څه مطلب دی
ولې زه تا ته ښه ښکارم؟ نه جي تا نه دا بیا یاد کوم جي بیا خو راشي راشي داسې راشي تاسو راشي دا ولې جي دا کچن دی جي کچن دا تاسو د کار شی دی او د دې لایټ بټن چې دی جي هغه دا ده حاجي او دا فانوس خو تاسو د حاجي د فرانس نه لګولې ده حرام دلی ایسی دا دیسی نه دا او دیگو دیگی دا بیده جی راشی یو بل شو در تخیم جی راشی تاسو راشی دا څه شی دی؟ دا تاسو که کله میوزیک تړو شو او میوزیک اورېدل غواړئ دا کړکۍ به پرانیزئ میوزیک به پخپله شروع شي اټومیټک دا یې پتله د کار شی وکړو یعنی اټومیټک ډېره ده ځان ولې وژنې سالمه که څه هوټل دی راګانه هلته غږېږي لګیا د اوبو څه بندوبست کوي؟ خدا خدای بچ کړي اوبه به مو شي اوبو مسله ده ډېره اسانه مسله دا یې چل به وکړې چې یو بالټۍ به بالټۍ کې به پړې واچې او د میوزیک کړکۍ نه به بالټۍ ښکته ځوندګي او اواز به وکړې یروره دا بالټۍ خو لږ را ډکه دا بیا ستا په دې خوږه ژبه منحصره ده چې هغه بالټۍ را څه کوي که نه دا خو ډېر د جدید طرز نه آراسته دی خدای دې دا جونګړه هغه ځای کې په کار کړي کوم ځای کې چې ستاسو اړخ لګي واقعي جي ما وایي چې لکه ډېر اعلی دی نو ښه ده زه اوس تشریف یوسم ویم جي دا خو به په ما احسان وي السلام علیکم جي السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه د خدای په مخه ضروري گزاره بکنم خاپیره بیوټي کریم د ښایست او ښکلا لپاره د یوې هفتې استعمال نه پس د یوې هفتې استعمال نه پس یو شهزاده او یو شهزادګۍ خاپیره بیوټي کریم نن یې واخلې ډېر اعلی شهزاده ډېر اعلی ډېر ښه ډیلیشیس او ما قدر سوس ښه اوس تاسو دواړه داسې وکړئ چې خپل مخونه ووینځئ میک اپ لرې کړئ ښه ایکسکیوز می داسې نه ښه نه ته په خپل رنګ کې شهزاده ډېر ښه ښکارې نه پوهېږم چې اوس ښه خبره یقیني شوه راځئ زر راځئ مثلا ته خفه کېږه ما انشاءالله چې ستا ټول جایداد به ستا ترلاسه شي مثلا کلاشینکوف غاړه کېښوه سر دعا کوي چې مور بې مې خدای ښه کړي سر چې مور مې نه وي سر نو زه به په دې ټول جایداد څه وکړم زما هم دردیان تا سره دی انشاءالله ستا مور بې به ډېره ژر ښه شي دا کلاشینکوف خبره خو دې میډم ته نه راکړې نه سر فی الحال خو مې لاسه نه دی ویلي پام کوه ګورې
مثلا چې دا خبر هغې ته ونه کړې ګوره مثلا دا ماته د اکبر صاحب جاسوس ښکاري زه ځمه د کلاشنکوف د کلي ده چې خبر کم او نن یې ورپسې لېږم مثلا ٹھیک ده سر ٹھیک ده که نه اوکے سر हेलो जी रहीम खबर कोम जी وایسیا تا خو پوټو غورځو دا څنګه ښایسته شوې نو مورې زه اول کې بدرنګ دا خو د ښایست خپل رنګونه دي که نه مورې سیروریا همداسې ښکاري چې یو رنګ دې پکې په مخ مګلي لړي ټوکه یا لکه حسین زاده دا مېلمه څوک دی وی ماماجي تو که ورته د نظر یې نه کې دا شهزاده لالا دی که نه وایي نه یاره دا شهزاده دی و ته خو په رښتیا شهزاده شوې اوس به دې واده وشي که خیري ماماجي که واده په رنګونې شو نو زه دا واده نه کوم داسې وی ولې دا به ستا اختیاري نو زه ګورم چې ته واده څنګه نه کوې ماماجي که ډېر شوق دی نو ځان له په خپله واده وکړه د واده په نوم مې مورې ډېر زیات ګني او چوکې ولیدلې چوپ شه زویه ماما ستا له پیدې خبره کوي مورې ته چپ شه ماما مې د خپلې پیدې خبرې کوي او که دا خبرې نو زه به دا کور پرېږدم مورې دا بیا څه چل دی ویم ګلزاده دا تورې پوی کا نوکري څه ومونته چې د خولې ښکرې وشوې ماماجي ته دا خبرې پرېږده بهر درته هغه منیجر صاحب ناست دی منیجر راته څه وایي سړیا یو خو د منیجرانو افسرانو نه تنګ شومه ماماجي ته راځه خو صحیح که نه زه چې تی شپارش کې نو زه ښه ده توپان خو لاړو مثلا دی بنګله ده مثلا ته به نور هېڅ نه کوې بس دوه درې پټاخې په ورخلاصې که چې ویرېږي مثلا نه نو منیجریا ما وی چې زه به بیا د ورځې په تیاره کې راغلی وم اوس خو د سپوږمۍ سپینه رڼا ده خبره خو مې بده ونه کړه نه نو مثلا تا سره وسله خو شته که نه پوره خو راغلی که نه هسې خو زه برابر راغلی یم خو خبره واوره ته راته دلته ودرېږه که څوک مې ونیسي چې بیا رانه خلاص کړي نه نو مثلا ته به هغې په دې باندې مثلا یری به وی منیجریا په دې باندې ما پوره د جرمن لام غږولی ښه زه نو ورځه پیشه به دیوال ورځه په دیوال ته ورخېږه چپه لاسونه اوچت کا که ژوند غواړې هغه به جوړې شوي والله لاسونه اوچت کا که ژوند غواړې ګنې لاړې ستا څه خیال و چې ته به ما نه بچ شې غوږونه ونیسه ښه
دلته غلا له راغلی پاسه درته وایم فوراً د دې ځایه وځه کني په ګلو به درنه دا کپړه والوزوم فوراً وځه ویم ډېر بوزدله و راغلی سلو او زما په یو تړکه وتښتېدو رحیم دومره زر آفیس له څه راتلی خو یو څو ورځې چوټي به دې نور هم کړې وه میډم زه اوس چارې چوټي وکړم زما په لوړ سترګې خوب خاورو ته وسپارلی شوې میډم ما چې به خپله مور ولیدلو زما د وجود ټوله ستوماني به لرې شوه زه کې یوازې پاتې شوم نه 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 رحیم صاحب مثلا داسې مه وایه دا ټول ستا خلک دي ته ځان یوازې ونه ګڼې ډېره مهرباني امان صاحب اول به زه مور مجبورولم زه به هغې منې کولم خو اوس زه آزاد شوم زه به د خپل تره نه خپل حق ضرور اخلم او رښتیا د تره دې څه معلومات وشو او څوک دی هغه زه فلحال تاسو ته دا نشم ویلی ټیک ده خو رحیم دې سلسله کې چې ما نه څومره مدد کیدی شي که نه زه به ضرور کوم ډېره مهرباني څه خوار چې ګورې نه ټول پیشن دې راله خراب ګوګو خبره وره مونږ په شک یو دا دی په شک دی ډېر مه نیغېږه ډېر مه نیغېږه سپیوزمي سر راځه راځه کښېنه څه چل دی شهزاده داسې دي چې تاسو ته دې یو خبرې کوم دي لیکن دلسوز ورسره وایي دي چې ما کې یو پوه وینه دې زیات دي ته شاعر خو نه ای دې بس شک سړي دي بس په دوو خبرو پېژندي په کومه کومه نو یو خو دې سوځېدلی زما غوندې او بل شاعره مې دي زما غوندې ښه چېرته شاعري مایري چېرته غزل مزل هم شته او که نه هسې شاعري نه دي ما خو پرون هم دي یو تازه کلام لیکلی دي د ماما د ټیپرو پټي کې د ټیپرو په پټي او که نه دي ما یې چې چې لږ خوږوالی پکې دي راځي ښه ارشاد ارشاد دي بلکل نه پېژنم نه زما مطلب دی چې واوروه ښه شعر دی دي چې تیږې شوې موسکۍ نو رنګ مې سور شو او که نه حقیقت معنی همداسې رنګ مې هم سور شو ویم خندل ښه نو ته چې شوې موسکۍ نو رنګ مې سور شو نو بیا نو ته چې شوې موسکۍ نو رنګ مې سور شو هسې راته وایي رنګ مې سپین شو نو په دې رنګ کې دي زما د مینې رنګ دی خو دې تاسو پې نه پوهېږئ نو دې مینې پورې دي زما یو بل شعر چې دي دي دا ما په کوټه لیکلي و چې هسې مینه نه وه د لیلا او د مجنون هسې مینه نه وه د لیلا او د مجنون او لیلو باغ د باغوان دي دلسوز نن جلي سبا به بلکل ځي ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر ښه مهرباني ډېره لا ډېره لا دلته خو ډېره خندا او خوشحالي ده که څنګه روبي بچي د دې ټوخي مطلب مس روبي وایي ډاډي روبي تاسو د ټوخي وجه سر وایه یس سر دا دلسوز صاحب دی ده راته خپل کلام واورولو یعنی زمونږ دلسوز صاحب شاعر هم دی اصل کې چې زه په ژمي کې شعرونه لیکم نو د یخنۍ د لاسه چې زما ټولې ګوتې رپي نو په خط مې څوک نه پوهېږي نو دې ځکه زما کلام بازار ته راننوځي هغه هم ټیپرو په پټي کې څه د ټیپرو په پټي کې یعنې ستا شعرونه شلغمي شعرونه ډېره لا ډېره لا ښه نو ما دا خبره کوله ما څه خبره کوله تاسو خو هېڅ هم نه دي ویلي را یاد شو ما تاسو له یو سرپرایز درکول غوښتل سرپرایز ډاډي سر او زما ورواره پیدا شو دې په درنګ کې زما غوندې دي زما د خوږ ورور فرزند ارجمند
یو څو ورځو کې را روان دی. بیا خو چې زه ماما ته ویم چې په کلاشینکوف د تیجي کوڅه کې یو څو ډزې وکېږي. رښتیا؟ بالکل رښتیا. او دلسوز صاحب ته به زما د واره په راتلو په خوشحالۍ کې یو تازه کلام ولیکې، خو د ټیپر په پټي کې نه، د سیوان په باغ کې. خورې جی لالا حسنزاده څه شو؟ لالا هغه د بسکټو لا نه رالېږلې، دا دی اوس به راشي. دا د راغلم ماما جي، دا واخله د بسکټو ډبې. لږ هغه اصلي به دې راوړي، چېرته وینو نه خوړلي. نو ماما جي دومره خاطر مدارت خو یې مه کوه که نه، صحیح هټلر خو نه دی را روان، خو کتاب ګل تره مې دی که نه وایي. ویم ورندارې زه چې دی راتلی شمه. لالا په خیر رالې، شکر دی چې مخ دې راښکاره کړو. کتاب ګل ستړی موشي ویم د انځر ګل شو اډو ښکارې نه راځه دلته سر ته کښېنه، سر ته کښېنه. راځه وراره. ویم په کورنو غوړو کې لږ حلوا پخه که کتاب ګل ډېره موده پس رالو که نه. او مورې ماما مې وختي تورې نورې تېرې شوي دي چې حلوا خو خورو که نه. خطا دی اوس رالې پخو. ته غلی شه. ویم دې خورایي مې راته وی چې کتاب ګل پټې خپل ونیو، نو ما وی ډېرې ښه وکړم، ما خپل مال یې دی نو. او خانشاه بس چې داس ما خپل پټې ونو. نو همدا خو ما ورته همدا ووی که نه، خو دا خو د کور خبره وه، نو دې کې د پولیس څه کار و؟ دغه دا خانشاه ما خو پولیس ته نه دي بی. نو دا د پولیس سپایي چې راغلی ښه هغه چې دی ګل محمد سره یې کار و، دغه انډیوال و هغه چې دی راغلی و. دا خبره وه. نه نو کتابیه تا چې دا پټې نیو که نه، نو تا ته زه نه معلوم چې زه د راشنکوف د شپېلۍ په ژبه خبرې کوم. ویم دا جرت دې څنګه وکړو؟ یا لکه خانشاه دا به تاسو څه چل وشو؟ دا وختي دې سوال او دا اوس چې دی سوی. درته ویم پایا باندې دا پټې پرېږده، ویم پایا دا پټې پرېږده، کني په کور باندې د ګولو باران وکړمه. واپس که چې ویم چې زار مې پې وڅکلې، ته له حلوا هم پخه کوي. ویم راشنکوف خانشاهګیه چې تا کې څومره زور یې که نه، نو ته زما نه چې دی دا پټې ونیسه. او بیا خانشاه سره د دغه راشنکوف دا وردړونه راشنکوف دا څه چې ځان سره ګرځی و. ویم کور ته راغلی، نو ځکه دومره چغې دې راباندې والې، کنې اوس به مې د سره خبرې کړې وې. خورې هغه حلوا راوړه. مورې نورې سم نو د ماما مې ټول چل دی حلوا ته ووه. د حلوا چې که نه د حلوا خوراک هم بېلې بېلې خولې، کتابي ته وګوره او دې خولې ته وګوره او حلوا ته وګوره. ډېره لا او ما دا وی چې مونږ چې اوس کلی اوس لوښي اوچت که. بالکل ټکه دی اوچت دی که نو. نو مای ډیر سن تا خپله څه نامه خولې وه؟ انکل رحیم. انکل رحیم ډېره لا ډېره ښه نامه ده. زما په خیال ته مونږ سره په ایجنسۍ کې نوکري هم کې. ډیډي دا هغه رحیم نه دی، دا ستاسو وراره دی. ښه رایاد شو بچو چې ته میلاو شوې، نو داسې شوه چې لکه زه بیا ځوان شوم. دا وګوره دا برید مې په تورېدو شو. زما مطلب دا دی چې زما د جایداد وارث پیدا شو. رحیم صاحب تاسو دومره موده چېرته وې؟ در په در مې دکې خوړلی دي. مور مې چې مړه کېده نو ما ته ټول حل ووې. اوس زما په دې دنیا کې هېڅوک نشته انکل. زه چاله تللی انکل. مای ډیر سن تا ته پته نشته چې ما خپل روندار کم ځای نه دی لټولی. خو خیر دی راید درست آید. ما چې وموندی انکل نو داسې شوه چې لکه ټول جهان دې ومونده. همدا دې وې که نه؟ ښه نو اصل کې ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله؟ تاسو
تاسو دا وی چې پته نشي چې تاسو څه وی رايات شو ما دا خبره کوله چې رحیم بچی ته به زه خپله ایجنسي وښیم چې دی هلته بلد شي او خپل کار په خپله سنبال کړي جی جی نورې ډېره ښه ده زه خو یم نن ما سره لاړ شه نه دغه تیزه چې کور ته لاړ نه شم که نه نو بیا مې ماما یېرېږي د څه نه یېرېږي اورې غټه دښمنیم ده روکیه هغه دروازې کور ساتي او د شپې ګورې زه په کوټه مورته شوی یم ښه نو ما ته اجازت دی نو څه پیسې ویسې دې په کار چې درکړم مهرباني زه الله دې مل ساري د خدای په په وخت راځه ښه پېژې یاره چې اوس په بس کله راځي دیلی سوزه په ښار کې دې اوس ګرځېده ګران دي زه چلیږه دیم را باندې لنګر واچو دیلی سوزه مرغورتیا لږه په کار کې علي پټ مور کو اخوا دې خوا خو نیکې وی جینۍ څه شوه Ulisada Rubina خو د پیسو نه اخلاص کو هلته دومره ګران دي دا والا نن ډېره ستړې شوم ګل دا کړکۍ خو لږه لرې کړه زما په خیال چې میوزیک اورېدو ته یې زړه شوی دی میوزیک نه اورم چې لږه تازه هوا راننوځي اوکې مسز روبینا ګونزالا وای نه ټیمه ده پورېږه ورته وایم نه چې لږې تیز کړي وایم یا لکه دا غرق شو نو څه چلو شو لاندې شهزاده ولاړ دی زما په خیال چې موږ یې په راتلو ولیدو اوس به څه کېږي دی خو به راباندې مور او ماما خبر کړي که نه پوهېږه ته لږ صبر وکړه زه لاندې ورځم لپسټیک راکړه شابه لپسټیک څه کول شاده غره څومره لپسټیک ته را خو که نه د خبرو وخت نشته
دا دې څه وې خوریا وی ماما جی ما په دې خپلو بېګناه او اثرناکو سترګو باندې ګلزاده او روبینه ولیدل چې ښار کې یو کور ته ننوتل بس زویه نو که ګلزاده سره روبینه وې نو هغه به موږ ته نه وې ماما جی د لالا سترګې خو مې هسې هم کږې دي څوک بله جینۍ واس روانه وه نو ګلزاده لالا به یې ورسره لیدلي اعتراض تا زما سترګو ته کږې وې دې ته خو چې څوک وګوري نو بېهوشه شي نو ولې روریا دروغ نه وې هغه بل ورځ د سړک په غاړه سور لیډر بکس ته 2 غنټې نه وې ولاړ چې زه در باندې رالم نو ما درته وی روریا داسې کې نو خبرې ماما جي څه ویل راته څه ویل درته ویلې دې جینۍ ته ولاړې چې دا دلته څه کوي وختي راسې ولاړه ده ای سرکودیا نو بس انسان کې دوکه شي او حسین زاده تا زما په توره جامه سپین داغ ولګولو مورې زه به نن د ماسخوتن روټۍ نه خورم دلسوز صاحب ته خپل غزل جاري ساته مهرباني زه دلسوز لیونی ګرځم د چا دپاره هغه چې سترګې تورې خاندي ماته د چا دپاره وچوله زونه په ما باندې واه دلسوز صاحب دې شعر کې مثلا ډېر اثر پیمان منیجر صاحب که تم د شعر په خوږو باندې پوهېږې ځان پوه کړه بس شهزاده تشریف کېږه زه غواړم چې ستاسو د ټولو په مخونو باندې دغه رنګ خندا او خوشحالي وي او زه هم نن ډېر خوشحاله یم ځکه چې زما د ایجنسۍ او د مال حال مالک زما واره دی او تاسو ته پته ده چې هغه څوک دی هغه زما واره رحیم دی دادی کور خو تای دی که نه یو ولې تا چې زه دومره هوښیار ښکارم ما پیژن ته نښه کړې ده وګوره اواز کوه ته که نه اواز کوه ته چې پټ شي د نه ته خو هوښیار یې ځه چې پې ورځو مخکې شه ته مشر یې کاکا د چغې دي څه دي دا زما خدي دی راځي راځي څوک یې راګیر کړي دي ځه ځان وباسه ځه تخته ترور بیا راځه نو اخر دا دی څوک بیا وایي څه چې دا دی څوک اکبر صاحب ستا په وړاندې ونه وی چې دا زما وراره دی یار هغه لږ دروغ وایي د اکبر صاحب واره زه یم څه که مثلا زه دا ووایم چې ته هم دروغ وایې نو بیا سر زه دروغ نه ویم او نه ویلی شم ته دروغ نه وې نه نو بیا ما ته دا ثابته کړه چې ته د اکبر صاحب د زوی رور یې نه مطلب مې دا چې د رور زوی ګلزاده زما ثبوت خو خاورو ته وسپارلی شو یا لکه مثلا دا چېرته ستا رور خو نه دی سر زما ډوبل رورونه دا ماته ډېر لوی فراډ ښکاري ځکه چې تر څو زما مور جمدۍ وه نو دی ډوونه خو چې مور مې مړه شو نو دی را پیدا شو کیدی شي چې هغه فراډ وي خو بغیر د ثبوته د هېڅ نه هم نشي کولی یار اوس څه وکړو ها سر یو ثبوت شته مثلا څه سر زما د مور او پلار د واده یو تصویر دی سر هغه ما سره شته بالکل ټیک دا هغه ما له څه وخت کې راوړه په هغې په څه نه څه مثلا کاروایي وشي جی سر وای مورې که نه وای د کوره کې خلکو داسې والو تا به وي چې اډه څوک یې په سترګو نه دلیدلی کوم درته وایم وای مه کوه دا ستا د لاسه وای که نه زما سټ بې ځایه شوی دی
زردینکا وی جرمن کې مې جنګونه غږولي دي په جوډو کراټي مې پلونه اخیستي دي د سمرش په ګټو ګزارونه د کلي لار خطا زیا غلطي خو ستا وه تا ولې پردي کور ته ماما بوتلو مورې زما دي د ماما په دې زوړندو بریتو باندې قسم چې ما په دې خپلو ښایسته و سرناکو سترګو باندې ګلزاده او روبینه هم دقې کور ته په ورننوتو لیدلي ښه بس ټیک ده وی زما خیال دی خورې ستا په علم کې به دا خبره نه خو پخوا به ټکېدلي بدل له مشرانو د سوچو غوړو الوا خوړوئ وای یو سړي مشران ټکېدلي بدن له زهر خوري چې زر بېغمه جوړ ماماجي زه خو اوس په دې کلي کې په اوچتو سترګو خبر هم نشم کولی خلک وایي چې ماماجي د ایله د زنانو نه وال خوړلو مول خو دومره څوک اوزګار نه دي او که بیا هم چا تپوس وکړو نو ورته وایه چې ماما مې ګوریله جنګ کې زخمي شوې